شیر او سویا. په یو ځنګل کې یو شیر اوسېدو. هغه شیر د ځنګل بادشاه و. دی شیر د واجبه ټول ځناور پټېدو ځکه چې دغه شیر ډېر ظالم و. روزانه به دی شیر ځناور باندې حمله کوله. یوه ورځ ځناور یو ځای ته راجمع شو. دې دپاره راجمع شو چې شیر نه د خلاصېدو څه پلان جوړ کړي. یو ګیدړ آواز وکړو. ځناورو ته یې وویل که تاسو خوښه وي نو تاسو ته زه یوه مشوره در کولی شم. بګي ځناورو ورته وویل ولې نه؟ ګیدړ ځناورو ته وویل شیر خو هسې نه هم موږ نه پرېږدي. دینه خو دا ښه دی چې نمبر کېږدو. روزانه به یو ځناور شیر ته ورځي او خوري به یې. دا ډار به هم نه وي چې اوس به ختم شو. لږ ژوند خو به په مزه تېرېږي. بیزو وویل دا مشوره زما خوښه دی. لږ ژوند خو به میلاو شي. او ټولو ځناورو د ګیدړ مشوره ومنله. ګیدړ شیر ته ورغلو. شیر ته وایي بادشاه سلامت یو پیغام راوړی دی. شیر ورته وویل د څه پیغام؟ ګیدړ ورته وویل ځناورو مشوره کړې دی چې موږ به یو ځناور نمبر باندې شیر ته حاضرېږو او موږ به خوري. شیر ورته وویل دا مشوره زما خوښه دی خو که په ټایم باندې ځناور حاضر نه شو نو زه به بیا ځناورو باندې حمله کوم. کله چې شیر دا مشوره ومنله نو روزانه به یو ځناور ورته حاضرېدو او شیر به خوړلو. یوه ورځ د سوی نمبر راغلو خو سویه دې دپاره تیاره نه وه چې شیر هغه وخوري. شیر انتظار کولو او سویه راغله. شیر غصه دی چې ته ولې لیټ راغلی. هغه سویه ډېره هوښیاره وه. سوی ورته وویل چې زه لیارې کې راتلم نو یو شیر راووتلو. هغه ما ته وایي چې نن به زه تا خورم. خو ما ورته وویل زمونږ خپل شیر شته دی که هغه راشي نو بیا تا ختموي. نو بیا شیر ما ته وویل چې دې دنیا کې ما نه طاقتور بل شیر نشته دی. خپل شیر ته دې ووایه چې دلته راشي مقابله به دلته وکړو. کله چې شیر سوی خولې نه دا خبره واورېدله نو شیر ډېر غصه شو. سوی ته وایي چې ځه ځو چېرته دی هغه منحوس شیر نن یې نه پرېږدم. سوی ورته وویل بهر انتظار کوي. سوی شیر یو تالاب ته بوتلو. شیر سوی ته وایي هغه بېغیرته شیر چېرته دی؟ سوی ورته وویل هغه دې تالاب کې دی. کله چې شیر تالاب دیوال ته وختلو نو شیر ته خپله څېره ولیدای شوه. خو دې کمکل شیر ته دا پته نه وه چې دا زما خپله څېره دی. شیر چې کله غوسه وکړه نو تالاب کې چې کومه د دې څېره وه هغه به هم غوسه وکړه. اخیر دې ته راغله چې شیر اور ټوپ کړو. شیر په مزه مردار شو او تالاب کې هوب شولو. سوی خپل دماغ استعمال کو بقي ځناورو ژوندې بچ کړلو. شیر په مړ کېدو باندې سویا او نور ځناور ډېر خوشحال دي.